ملګرو السلام علیکم او تاسو ته زه یو کیسه کوم او لږ ورته غوږ کېږدئ. پخوا په زمانه کې یو باچا و او دا باچایان چې وو دا هسې هوښیار وو، ځکه چې کوم به سړی باچا کېده دا به هوښیار و، نو هغه یو باچا کېده. نو هغې کې هغه ډېر انتهایي هوښیار و. هغه وایي چې راشه زه خو هم شکر دی ښه هوښیار یم، خو د خپلې باچۍ کې د خپلو وزیرانو کې داسې کس ګورم چې دا هوښیار شته که نشته پکې. د هغه یو څلور وزیران وو. نو هغه یو ورځ وزیرانو ته وویل یاره ما له داسې محل پکار ده چې هغه نه ښکته او نه بره، چې د ځمکې نه موچتې د اسمان نه هم ښکته چې په هوا کې هغه محل، ما له داسې محل جوړ کړی. نو بهی وزیران حیران شو چې داسې محل بروره څنګه جوړه چې په ځمکې هم بنیاد نه لګېدلي، د بره نه ورته هم څه کنکشن نه راغلي، نو په هوا کې دا خو په هوا کې محل دی، دا خو ډېر ګران دی. هغه وزیر باچا صاحب داسې خو به ډېر مشکل دی، دا به څنګه وي، هر رنګه چې خو ما له به هم داسې محل جوړ کړی او که کوم ما له حل راوباسئ بس چې په هره طریقې خالي راوباسئ. یاره دې له ټایم ورکړو، یو ته یې به تم لړ شه چېرته او بل ته یې تم لړ شه، به چې کوم څوک دي چا نه تپوس وکړي ما له سړی راولی ګلکار راولی، دې ورته بس ټیک ته بس یو په یو مخه لاړه وزیر او بل په بله مخه باندې لاړه. څلور وزیرانو څلور واړه خواره واره لاړل. یو وزیر و چې هغه هم بس لږ د عقل خاوند و، هوښیار و، هغه له هم خدای پاک عقل ورکړی و، هوښیار و. هغه هم په یو طرف باندې روان شه، په دې څلورو وزیرانو کې دغه هم یو وزیر و او روان دی او په دې سوچ کې دی چې بهی لکه دا به څنګه وي چې داسې محل به څنګه جوړو، ما دا به څنګه ګلکار وي، دا به څنګه چلي. په دې سودا کې روان دی چې یو سارا دی، یو شپونکۍ پکې ګډې سري او هغه دغسې ناست دی او ګډو ته ناست دی او ډډه یې والې ده. دا سړی په سوچ کې په نیغ تېر شه داسې. د شپونکي ووایي بهی دې سړي خو نه سلام وکړو نه څه بل څه وکړل، خو داسې لاړلو ما ته یې ډوسه دغه ونه کړه، ده ورله اواز ورکړه وبهی صاحب ودرېږه ته. چې ودرېږه ورته یې ویل ته خو داسې تېر شو، ګوره نه د سلام وکړو، په داسې یو غرور او تکبر کې لړی دی. هغه ورته نه په غرور او تکبر کې روان وم، خو زه په یو سوچ کې روان وم چې ما ته نه لیدلې مونږ په کومه لانجه اخته، ته خو بېغمه سړی ګډې دې راوستې لګیا یې، زه خو په داسې لانجه اخته یم چې وروره زما نن یا اومه یا اتمه ورځ ده یا لسمه ورځ ده د کوره راوتې یم او په دې سوچ کې یم چې کوم ځای ته ځم داسې ګلکار نه پیدا کېږي چې بهی هغه په هوا کې محل جوړ کړي. باچا وایي چې ما له سړی راولی چې په هوا کې محل جوړ کړي. هغه ورته وایي دا خو اسانه ده، ما سره کېنه ما سره صلاح وکړه، نو بس زه درته سړی ښیم که چې دا دومره پریشانۍ تا اخیستی، خو دومره چې زما شاګردي به کوې او ټایم به اخلي. وایي څومره ټایم به اخلي؟ وي یا به 10 اخلي یا به 20 اخلي، خو ته به ما سره ناست یې. وایي بس ټیک ده. وایي لړ شه بازار ته یو طوطي بچی واخله او هغه راوله ماله او هغه له به ټریننګ ورکو، بس ته به د غمه خلاص شي. وایي بس ټیک ده، ما د غمه خلاص کوي، زه څه کومه سړی په ما خللو. بهی د طوطي بچی راوستې ده، هغه ته یې وایي چې یاره ده ته دا ووایه صرف او دی په بره وله او ده ته صرف دا ښایه، نور سیوه ورته څه مه ښایه، چې بهی خښته راکړه او سیمټ راکړه، بس دی به ده ته صرف نور سیوا څه مه ښایه، بس صرف ورته چې خښته راکړه او سیمټ راکړه. بس هغه به په بره به ویشته او بس ورته به یې خښته او سیمټ خښته او سیمټ راکړه خښته سیمټ راکړه. طوطي بلکل ژبه پرې راوړېدله، ښه ټرینګ شه چې ټرینګ شه بهی ده به په بره ویشته، بس چې څنګه به په بره که نه بس هغه به یې خښته او سیمټ راکړه. بس شپونکي ته ویل دی بلکل اوس ښه استاد شو، دی اوس بوځه او بس باچا ته خو باچا ته ته وایي چې ګلکار تا ته خو دا نه دي ویلي چې بهی خښته سیمټ به له څوک ورکړي، هغه خو د باچا کوي، تا ته بس ګلکار ما راوست. ملګرو دا سړی چې لړه و طوطي یې بوته او بهی باچا ته چې کوم دی نو پیش شه، باچا ورته ګلکار دې راوسته، بیا راوستی مې دی. وایي بس سبا که خیرې به میدان هغه ځای کې محل چې کوم ځای ته یادوه هغه ځای ته بیا بوځم او ته به راځې، بس ګلکار ما راوسته، نور کار ستاسو دی. هغه ورته ته نور کار نه بېغمه شه، ګلکار ما ته وښایه. بس هغه وایي ټیک ده، چې راغی باچا هم راغی خلک هم راغی، بس دغه طوطي په بره وویشته، بس هغه به وایي خښته او سیمټ راکړئ، خښته او سیمټ راکړئ. بهی چا خښته سیمټ په هوا کې ورکولی شو. بس باچا پوه شو، ورته هغه ورته باچا قربان شم، بس تا خو صرف د ګلکار ویلو، ګلکار دغه دی، خو که چا خښته سیمټ ورکړه دی بیا ولګي، خو که چا ور نه کړه نو بس دی خو به راوړي نو. باچا یې بس وشوي بس یاره وایي زه نه یم پوه شوی، بس ستا وګټله ما بیله. بهی باچا راغی کېناستی ده او خپل محل ته راغی، په یو سوچ کې لړ چې دا ما وایي چې زه هوښیار یم، خو دا زما د پاسه هوښیار دی دا وزیر.
او دا خو د معلومول هم د دې دپاره چې داسې سبا په دې باچایانو کې به داسې هوښیار کس راپاسي او هغه به داسې به چې کوم لږ ښه تکړه و پوه به نه به باچایي اخیستله بل باچا نه. نو هغه وایي چېرې دا وزیر په ما کې دومره هوښیار دی دا نور دومره نه دي څومره چې دی هوښیار دی او عنقریب داسې یو ورځ به راځي چې دی به ما ته وایي چې دا باچایي پرېږده بس چې دې زما نه دا باچایي واخلي. نو د پټ غونته کې یو سکیم جوړ کړ د نور وزیرانو سره د دریو سره چې بایګانو داسې کار وکړي چې دا وزیر مړ کړي او دومره دومره انعام به تاسو له زه درکړم دومره دومره دولت به درکړم دومره به مال درکړم دومره به هیرې جواهرات درکړم. بس هغې خو په دې لالچ کې راغله هغې بیا د ملګري څه پروا ساتله هغې بس ټیک ته بېغمه شه باچا صاحب خو دا راز به صرف زما ستاسو وي نور چاته باندې نه وي دا وزیر به هم نه پوهوي دی به سبا کې ښځې ته دې سره لړ شه تاسو به زه یم چې یو ځای ته لړ شه چې هغه پلرکي ځنګل له ورسې نو بس دی به چې کوم دی نو مړ کړې وی بس ټیک ته دی چې سار شو بس باچا ته ډر وکړو چې ته دې سره لړ شه پلانکي ځای ته لړ شه بای دی لړلو پلانکي ځای ته چې کومه ته هغه یاد کړو هغې ځای ته روان شو توفیقه کیسې ته هم غوږ دی که نه او که نه ګورې کیسې ته غوږ دی زه کیسه کوم تاسو بل ځای روان یې بای دی وزیر دا درې وزیرانو یو دا څلورم وزیر دي څلور واړه بس روان شو دي چې ځنګل ته ورسېد دا وزیر خو ډېر هوښیار و زه سوچ وکړو چې بای دې څه سکیم ما ته جوړ کړی چې که دې راوستم دې ته دا څه پروګرام دی بای دې ته وایي چې دا راته ووایه چې په څه سکیم تاسو راوتي یې او په کومه اراده راغلي ما ته حال ووایه دې ورته وایي چې یاره الله ته وایو ته به هم پوهې زه ورته زه پوه یم خو ما پوه کړې وایي داسې کیسه ده چې باچا اډر کړی دی چې بای دې مړ کړې مونږ خو به توجه له راوستې وی ښه وی یو کار وکړئ وی ستاسو په حساب باندې زه مړ شوم او چې کوم دی نو وی ستاسو په حساب باندې زه مړ شوم ما ژوندی پرېږده ما ته له دې باچایانو پته ده تاسو ته پته نشته دی زه خو په دې باندې پوه یم داسې یو وخت به راسي چې تاسو نه به ما باچا غواړي زه به بیا نه یم نو تاسو به پکې مرئ نو د شیطان ما وری ما ژوندی پرېږده زه باچا ته نه درځم او بس داسې وکړئ چې کوم دی نو تاسو په خپله مخه دی او بس زه په دې ځنګل کې ځان له جونګړه جوړه کړم دې کې به یم چې کله تاسو ما پسې نه راغلي زه نه درځم دې ورته بس ټیک ده دې به هلته کې څه شی مړ کړه د هغه وینې چې کوم د کمیس ممیس یې په وینو سور کړو باچا له یې راوړو باچا ته چې بس وزیر هم مړ کوي ښه بس غم غټ کار وکړو دې راله باچا له دې په ځنګل کې پاتې شو وزیر په ځنګل کې ګرځي را ګرځي او دې راله باچایۍ کې اوس چې کوم دی نو باچا سره دغه ما کې باچا خو خوشحاله دی یو ورځ نو یو ورځ وه چې د باچا زوی په ښکار باندې لړ شهزاده د باچا یو زوی و شهزاده و هغه وایي زه ځم ښکار له چې ښکار له لړو نو ښکار یې وکړو بایي مازدیګر و تږې شه چې تږې شه نو داسې د سیند غاړې ته راغی مازدیګری ټایم و ویره لږې اوبه به وڅښم داسې اوبه یې څښلې په لپو باندې چې ویې کتل په سیند کې یو جینۍ روانه ده خو ډېره انتهایي ښایسته او ښکلې جینۍ ده خو د ده نه هم لرې دا په کښتۍ کې دی او دی راپورې ناست دی ده وایي چې یاره بایي دا جینۍ خو زما ډېره زیاته خوښه شوه خو دې سره به زما خبرې اترې څنګه کېږي دا څوک دا څوک نه ده په دې کشمکش کې دی الله په اوبو یې پرېښودلې او جینۍ هم ډېره لرې روانه ده هغې چې شهزاده ولیده خو ډېر ښایسته و د باچا زوی و نو دې هم وایي چېرې ده سره زما اوس ملاقات شو که دی لږ وختي راغلی نو ښه به نه اوس کښتۍ د سیند نیمې له رسېدلې پورې غاړې ته روانه ده بایي دې جینۍ وایي چې راشه نور خو څه نه کېږي خو دته یو جام د سمندر نه راډک کړو داسې یو نیم جام یې راډک کړو داسې جام یې چې کوم دی نیم توی کړو نیم یې کېښودو او دا سر یې ورته داسې وشاشنو داسې او نوره لړه ده نه پناه شوه سړي په سر وړو خوړله چې بایي چې دا دې څه کمال وکړو نیم جام یې توی کړو نیم یې کېښودو سر یې وشاشنو او څه لړه نوره پناه شوله بس جینۍ خو نور اواز نه رسېدو بس دغسې نشانې ورته دله ورکړه چې دی په دې باندې ما پسې راشي دې چې راغی په دې سوچ کې بایي دې پرېوته په یو کمره کې پرېوته او د یو غم په دغه کې راغی شهزاده بایي ښکارونه هم پاتې شو خوشحالۍ هم پاتې شوې او بس شهزاده په یو غم کې مبتلا شو چې دا څه نو ورو ورو وخت تېرېده شهزاده خبرې اترې هم بس کړې باچا ته کسان وویل چې باچا قربان شم شهزاده ورځې وشولې په کمره کې پروت دی بار هم نه راځي خوراک کاک به مړه څه لږ بیا خوړو څه بیا نه خوړو اوس داسې حالات ته راغلی چې خوراک هم نه خوري او په یو غم کې اخته دی باچا وایي چې تاسو ما ته مخکې ولې نه وی باچا قربان شم ده خو هفته لس ورځې وشوې باچا لاړ شهزاده نه تپوسونه وپوسونه کړو شهزاده دغه ونې کې یو پریشانۍ کې پروت دی
بای باچا وی چې به حکیمان او دا ډاکټران او دا را خوشي کې شهزاده علاج وکړي شهزاده خو نه خرابېږي هر قسمه حکیمان او یو څو بل څه ډاکټران راځي او شهزاده به خوشحالېږي نه هغې دوایان یو څو بل څه ورکړي شهزاده هېڅ قسمه خوشحالي ورته نه پرېږدي بای باچا پوه شه چې دا خو مسله راته اوږده شوه باچا ورو ورو سوچ کو چې داسې به څوک وي چې دا د علاج پته ولګي ځکه چې دا حکیمان خو پرې پوه نه شو یو ورځ یې سوچ ته راغی ویې لکه چې هغه وزیر ژوندی وي توفیقه وایي که چېرې دا وزیر ژوندی وي نو اوس پرې حل راستی نو دې بس ناڅاپه یې وزیران یې درې واړه حاضر کړل وایي راشئ تاسو وایي تاسو چا وزیر بوتلی و که نه ګوره کاغذ ژوندی وي د دې مسلې حل به راسو تاسو خو حل لا نسته خو اوس دا بد کړي چې هغه هم وجلی دی اوس یا مسلې حل راوباسئ یا هغه وزیر را مال راکړئ او که حل هم راوې نسته داسې حکیم پیدا نه کړ نو ستاسو نه سرونه وام وزیرانو یو بل ته وکتل خره چې ژوندی هم پرېښی دی باچا قربان شه که موږ یو خبره وکړو ته خو به غږ نه کوې که نه هغه ورته ویې نه وایي د پیدې خبره ده وایي د پیدې خبره ده وی هغه وزیر چې هغه موږ ته ډېر مینت وکړو او وایي چې زه دغه باچا ته بیا نه درځم او ما په دې ځنګل کې پرېږدی زه په دې ځنګل کې یم همدا خبره یې کړو چې یو ورځ به تاسو خامخا زمانه باچا به ما غواړي تاسو نه نو هغه موږ ژوندی پرېښی دی او که ستا خوښ نو موږ بیا راولو هغه وایي داسې وایي او که نه وایي فورا شابه وزیر راولی بای دی راغله وزیر پسې و وزیر ته یې ویل چې بای دا چې وزیر سره میلاو شوی جونګړه جوړه کړه او په هغې کې ناست و ورته یې ویل ښه یارانو تاسو خو راغلی بیا وایي بای ستا هغه خبره صحیح وایي باچا موږ نه هم ستغسې سوال وکړو د باچا زوی شهزاده وي تقریبا ته 10 ورځې وشولې چې خبرې اترې بس کړي دي او بلا حکیمان او ډاکټران پرې ستړي شو علاج نه کېږي خو بای داسې کار دی چې اوس باچا تا غواړي او د هغې علاج دپاره وي ښه بای ورته ویې بس ټیک ده ځم در سره دی راغی ورسره چې راغی باچا ته ویې باچا ورته ویې دغسې چل دی هغه ورته ویې داسې کار دی چې باچا خو تا خو په حساب خو زه وژلی شوی یم زه خو مړ یم خو زه خو دې ملګرو پرېښم او بس زما به لا ژوند و خو اوس به ستا خبره نه چلېږي زما خبره به چلېږي اوس زما شرطونه به د ټول نه اول خو به چې کوم دی نو ما له داسې راکړې چې زه به د ستا د زوی علاج کوم خو نیمه باچایي به راکړې ځکه چې تا له هر څه د باچایۍ دپاره کولو او دویمه خبره دا ده چې ما له به ښه ښکلی محل راکړې او زه به د ټولو وزیرانو تا پسې دویم نمبر کس یم دا به وزیران به ټول زما د انډر لاندې چې ته یو خبره وکړې دویمه خبره چې ما نه کړي هغه کار به نه کېږي باچا او وی که چېرې باچا ورته که چېرې شهزاده ټیک نه شو نو بیا وی که شهزاده ټیک نه شو نو زما له به سر واخې خو خبره به هم دا وي بس ټیک ده بای وزیر وی شهزاده کم دی وی شهزاده بای چې کم دی دغه د کمره کې پروت دی وی بس ټیک ده خو باچا صاحب چې په علاج څه لګي هغه به ته لګی پیسې به ستا وي چې څومره پیسې لګي هغه ورته بلکل ټیک ده وی شهزاده له مې کمرې ته بوځئ خو یو خبره ده چې زه کله کمرې ته نه ځم ما پسې به ور بند کړې زه ما شهزاده به یوازې پرېږدی چې تر څو ما نه ویلي چې ور لرې کړې نو ور به نه لرې کوې باچا وی ټیک شو دا شرط هم منظور دی بای شهزاده له وزیر ور دننه شه کمرې ته ور بند شو وزیر شهزاده چې کېناستل نو وزیر ورته وی چې شهزاده ستا بیماري دغه بیماري نه ده خطرناکه او نه د بدن بیماري ده ستا خو د زړه بیماري ده او داسې بیماري ده چې د عشق بیماري ده خو ما ته صحیح خبره وکړه نو زه به علاج راوباسم که چېرې ته ما سره خبرې نه کوې او ته ما ته صحیح حل نه وی نو بیا علاج مشکل دی چې وشي که چېرې وی چې زما د علاج وشي زما د مسلې حل راوځي نو ما ته د زړه خبره چې کومه ستا دنده ده هغه ما ته وکړه شهزاده ورته وی وزیره وی دا لومبی کس چې زما نه دی داسې ما له حکیمان راغلي بس تلي راکوله دا وخه پکې وخه خو ما نه چا د زړه تپوس نه کړی چې بهی ته دې شي ته راغلی څنګه یې دومره ګهرایه ته څنګه راغلی خو دا لومبی کس چې تا زما نه تپوس وکړو نو کښېنه غوږ کړې چې زه ته کیسه وکړم وی زه تللی وم ښکار له او بهی ما یو جینۍ ولیدله په سیند کې چې هغه کله زما نه پناه کېدله د هغې ته نه اواز زما رسېده نه د هغې اواز ما ته رسېده خو لکه موږ یو بل ولید د مازدیګرۍ ټایم و ورپسې اړي او ډېره انتهایي ښایسته وه پوه شوې
ډېره ښایسته جینۍ وه. بایي چې کوم دی نو هغه چې کله پناه کېدله نو هغې یو جام د اوبو نه راډک کړ، نیم یې توی کړ، نیم یې کېښود او چې تلل دا سر یې داسې ما ته وشاشنو. زه نور په پته پوه نه شم دا به چې دا څه و څه نه و. نو ورته یې ویې ساده سړیه چې دا جام یې ته راډک کړ د سمندر نه، نیم یې توی کړ، نو یې پورې غاړه ته د نیم جام باچاهي ده. نو هغې تا ته وویل چې زه د نیم جام باچا لور یم، د باچا لور دا نیم جام یې چې توی کړ او دا سر چې داسې وشاشنو. نو درته یې ویل چې زما شاش بیګم نوم دی. نو ته دومره ساده سړی چې دغه جینۍ نوم شاش بیګم دی او دا نیم جام یې چې توی کړ دا د نیم جام باچا لور ده او دا زموږ نه پورې غاړه ته سمندر نه پورې د نیم جام باچاهي ده، تا ته پته نشته؟ هغه ورته ویې نه کړه. ویې شابه فورا به هغې ته ځو او د دې جینۍ معلومات پکو دا به هم دغه وي. شهزاده ورته ویې شابه بس رسوه مې. ویې بیغمه شه دروازه وټکوله ور لرې کړې. وایي چې څنګه وځې پلار ته وایه چې خبرې مبرې شروع کړه پلار سره چې زه خو بلکل ښه یم او دا یم هغه یم. ودې چې راووته دې خو سور کې و سر مې راړولو او بس باچا ته یې وویل زه خو سور کې یم او زه وزیر سره په چکر وځم. وزیر ورته دی به ما سره ځي، دی خو سیټ شو او نور به هم سیټ کېږي، د دې علاج لا پاتې دی، د ده پوره علاج پاتې دی، خو دی به ما سره ځي او چې څومره مال لګي موږ پسې به رالېږي. نو هغه وخت کې خو بس داسې سهولت به نه خو زه یم چې بس کس به یې لېږو پیسې به یې وړې نو خو دې پسې به مال راسېده. ده ورته تر څو پورې ما نه ویلي چې بهی دولت مه رالېږه، خو چې څومره خرچه کېږي نه به رالېږي. تا ته ما مخکې خبره کړې، هغه ته یې به ټیک شوه، تا له به مال درځي. صوبې که وزیر او شهزاده روان شو، بهي لړله ووتله. چې ووتل اکې باچا ته ورسېده، نیم جام باچا ته لړل، سمندر نه پورې واوړېدله. چې لړله هلته یې تپوس مپوس وکړه، هغې ورته چې دا نیم جام باچاهي ده دلته کې. د تپوس وکړه چې د نیم جام باچا لورو وشاش بیګم نومې دی او ډېره انتهایي ښکلې ده او مزېداره ده. وزیر ورته ویې ولیدله، وایي تا ته ما دروغ نه وایې که نه، ګوره دا خو عقل سره خبرې دي که نه. ورته ویې ښه اوس به څه کوو؟ ورته ویې اوس چې زه څه یم هغه به ته کوې، دلته چې زه څه یم هغسې به کوې. دې تپوسونه کولو اخر دا چې یو چا نه تپوس وکړو چې د جینۍ سره میلاوېدل په څه طریقه کېږي شهزادګۍ سره. چا ورته وویل چې نور میلاوېدل نه کېږي، شهزادګۍ ډېره بار نه روځي، خو یو ابۍ ده چې هغه هر سهار د پلانکي چمیار نه دې له پاڼې وړي، هر سهار نوې پاڼې دا اچوي او هغه ول هغه ابۍ وړي. د هغه ابۍ په تور به ملاقات کېږي. نو بس وزیر خو هوښیار و، نور وزیر وایي بس بېغمه شه. بایي ده ته یې ویل چې دا یو کور یې ونیسه په کرایه باندې، زه ته په دې کور کې بار به نه روځې تر څو ما نه ویلي، او اوس ما پرېږده خپلې لوبې ته چې زه څه لوبه کومه. بایي زه داسې کار وکړه چې لوبه یې روانه کړه، لړ هغه چمیار له دې ورسېده وزیرو. چمیار ته یې ویل چې دغسې کار دی، زه خو شاګردي کوم او چل زده کوم او د پلانکي ښار نه راغلی یم، زه یم چېرې ما ته داسې چل وښیه، زه ما پیزار چل زده کړم. هغه ورته ټیک شو که نه، بس ما سره شاګرد دی چل زده کوه، کښېنه. اکه دوکان کې دا وزیر کېناستی دی، بس چل به یې زده کوه، ماښام به راته هغه کور کې به شپه کوله. بایي دې چې څه وخت تېر کړ نو هغه شهزادګۍ له خو به هغه چمیار پاڼې دولې هر سهار، ده خو ورته ښه کتلي وو، ښه په غور یې ورته کتلي وو. دی خو بیا خو استاد شو را وزیرو، وخت یې تېر کړ، یا میاشت تېره کړه یا دوه تېرې کړه، خو دی د هغې استاد د پاسه استاد شو. ده داسې کار وکړو چې هغه استاد څنګه پاڼې جوړې کړې نو استاد به بیا ده ته ویل چې ته دوکان کې پاتې، ده به ورته زه دوکان کې پاتې کېږم او زه د وخته بیا را رسم نه، بیا ډېره وختي راځي پاڼو پسې، نو زه به دوکان کې پاتې کېږم، بس سهار چې وختي بیا راځي نو ته به کړاو نه کوې، بس زه به هغې ته پاڼې ورکوم او به ځي. وایي بس ټیک ده، وایي ته دوکان کې پاتې کېږه. دی چې دوکان کې پاتې شو نو بهی ده هغې چمیار چې کومې دوه پاڼې جوړې کړې وې، ده پسې درېیمه یوه جوړه کړه. درېیمه یو پاڼه جوړه کړه د شپې، خو داسې پاڼه جوړه کړه چې هغه د هغې د پاڼو د پاسه هر قسمه غمي پکې سیوا ولګولو، په ډېر ښکلي ډیزاین او په انداز کې استاد یې جوړه کړه. بایي چا بیا سهار راله پاڼې یې واخېستې وړې یې نو دې ولګېده، دې هم ورپسې غلې غلې ووتېده، هغه یو پاڼه داسې د باچا محل ته په څه طریقه وویشتله. بایي هلته کې یو کس ګرځېده، نوکر و یا هر څوک چې و، بس هغه ستا پاڼه یې موندتېده. هغه یو خو دا خو د شهزادګۍ پاڼه ده، مګر شهزادګۍ له خپلې پاڼې تللې وې، باچا له یې پاڼه وړه چې باچا قربان شم دا پاڼه د شهزادګۍ پاتې شوې. هغه ورته یې راکړه، دا خو راکړه ډېره ښایسته پاڼه ده، وکړه چې شهزادګۍ ته یې وښیم. شهزادګۍ ته یې ویل چې تا له پاڼې راغلي دي سهار؟ هغې ورته ویل ما له خو راغلي دي. دا پاڼه
شاګرد چې کته چې دا ډېره ښایسته پاڼه ده پلار دا چې هر چا جوړه کړې ده دا استاد پکې دی بل مرګري جوړه کی بای خبر راتله خلک ګرځي چې دا پاڼه چا جوړه کړې ده هلته هغې استاد ته هم پته نشته دی چې دا پاڼه هغه پاڼه راله اکه چمیار له او دیم ناست دی هلته کې دا وزیر ورته وایي چې بای دا پاڼه شاګردګۍ خو داسې پاڼې غواړي چې دا پاڼه چا جوړه کړې ده له بله ملګري هغه ورته چې دا پاڼه خو ما نه ده جوړه کړې دا خو چا جوړه کړه خو دا ما نه ده جوړه کړې بای هغه ورته وایي چې هر څه چې کوې خو داسې پاڼه به جوړه هغه وایي چې دا خو سړی استاد پکې دا چا جوړه کړه دې وزیر ورته ویلي چې زه به وګورم که نه استاد به زه وګورم ما ته معلوم دی هغه د هغې چمیار ورته ویلي چې تا ته معلوم دی نو بس شا د سړی ولا بیله وګوره خو دا پاڼه ما نه جوړه کړې څنګه جوړه کړې ده دی راغی شهزاده ته یې ویل چې اوس د ملاقات ټایم راغی خو چې اوس درته زه څه یم نو ته به هغه کوې ورته ویې څنګه وی ما پاڼه جوړه کړې ده ما دا به نه وي چې دا ما نه ده جوړه کړې ته به چې ما جوړه کړې ده دا پاڼه ما جوړه کړې ده دې پاڼې ته وګوره ته به ورته چې دا خو زما د لاس ده خو زه به وایم چې بهي استاد مې پیدا کړی خو هغه وایي چې زه به ناپ په خپله اخلم ما له به پیزار نه وړې ناپ له په تن مدعي به راځي ناپ په زه اخلم یا به له زه ځم خو زه به د صحیح خپې نه ناپ اخلم نو بس شهزادګۍ به وویني که چېرې هغه یي ستا خوښه وي خو موږ به خپل کړاو وکړو او که نه هغه نه وي ستا نه وي خوښه نو بس بیا سره زونه کړاو کړو بیا به واپس ځو شهزاده وایي چې بس ټیک د خوښه مې ده دی راغی او چمیار ته وایي چېرې استاد خو مې پیدا کړو خو هغه وایي چې زه درځم نه خو هغه وایي چې زه به په خپله ناپ اخلم زه په پردي ناپ باندې پیزار نه جوړوم او دا پاڼه هغه جوړه کړې وه هغه وایي چې دا زما نه چا بېګا تختولې وه یا څه شي وړی یا څه چل څه شی بس دغه اخوا دېخوا یې وکړو خو ناپ به زه په خپله اخلم دویمه پاڼه به زه ځکه جوړوم هغه وایي سړی ناپ دې خپله واخلي خو ما دې د دې غم خلاص کړي بای بیا له خبر لاړه بیا ته وایي چې بیا که چېرې شهزادګۍ پاڼه غواړي نو بس ورته چا استاد وایي چې زه به درشم ناپ به زه په خپله اخلم شهزادګۍ لاړه هغه بیا لاړه شهزادګۍ ته یې ووایي چې یاره دغسې کیسه ده هغه خو استاد پیدا شو خو هغه وایي چې زه به ناپ اخلم په خپله په پردي ناپ باندې پیزار نه جوړوم وی ناپ دې واخلي خو دې له دې ملګري جوړه کړي وی هغه وایي چې دې نه به له ښکلې دوه جوړې کړمه خو ناپ په خپله اخلم وی بس ټیک ده ده داسې کار وکړو چې بهي د هغې وی چې رایولی بس دې لړو شهزادګۍ راغله او شهزاده لړو ناپ له شهزاده لړو وزیر لا نه وزیر خو استاد خو وزیر دی خو شهزاده ته جینۍ ښي چې د خوښه شي یا خوښېږي نه یا هغه ده یا هغه نه ده شهزاده چې لړ نو جینۍ راغله جینۍ خو هماغه شش بیګم وه چې د سر خوځولو شهزاده ته یې ویل چې ښه ناپ اخله بهي جینۍ چې وکتل نو جینۍ ذهن ته راغی چې دا بشر خو ما چې ته لیدلی دی او دا خو ډېر ښکلی دی هغه هم شهزاده وه دا هم شهزادګۍ وه خو بهرحال د ناپ واغسته خو لږ غونته کې هغه ورته وایي چې یو معمولي غونته بیا تنګ اخلي ځکه چې که ډارېک هم ولې داسې وړه نو بیا به دغه چې یو ملاقات پکې بل وشي زه چې ناپ واغسته نو د یو پوچې تنګ واغسته نو هغې ته یې وایي چې زه بس ټیک ده که بیا صحیح رایي نو بیا به ما ته ووایې او دی راغی چې راغی وزیر ته یې وایي چې دا ناپ مې څه راوړی دی ورته یې بېغمه شه نن شپې له به زه دا پیزار جوړوم چې پیزار یې جوړ کړو د شپې او سار یې دله بیا ورکړه ورته بیا راغله وزیر ته چې پیزار وې پسې خو به زه راوړم بیا ته وی ما ته ویل خو هغه ډېر لرې دی ته نشې تللی هغه به زه ځم وایي دې لړو هغه پیزار یې راوړو دوکان ته یې راوړه بیا یې ورکړه چې دا واخله پیزار چې کوم دی نه بیا وړو شهزادګۍ چې پخپو کړو ډېره خوشحاله شوه پیزار یې ولیدو خو چې پخپو یې کړ نو هغه یو پوچې تنګ راته نو خپې والا نه شهزادګۍ وایي چې بیا ته چې ډېر ښکلی پیزار دی خو لږ غونته تنګوالی کوي نو ته دغه استاد ته ووایه چې دې سره به څه کوو خو هغه استاد ته بیا چې کوم ناپ له راغلو هغې دوکان ته مه د هغه له لاړه شه هغه ورته چې هغه دوکان خو ډېر لرې دی خو دا خو هغه وزیر ځي هغه ته وړي وي ښه وی هغه ته ووایه چې ورته چې بهی ناپ له دې بیا دې راشي نن دې بیا راشي یا پکې رس تېره یا دوه بیا شهزاده اطلاع وشوه شهزاده بیا ملاقات له روان دی بیا ورته وایي چې بس ناپ راکړه او دغه ناپ دغه و زما نه لږ تنګ دی کالب شوی نه پوره او دا دې واغه دې کیسې میسې ورته وکړې بهی ناپ یې ترې واغسته بیا وله پیزار بل سهار له وله نورې راوړلې هغې دې نه هم ښکلې وې شهزادګۍ چې کله دې پیزار ده ورته چې زه به پیزار راوړم خو دا ځله به زه په خپله راوړم بیا به نه رالېږې چې زه یې په خپل باندې برابر کړم که ستا خوا دې خوا پکې چې بیا زه یې ترې وباسم هغې هم ورته چې بس ټیک د سبا کې خیرې پیزار په خپله راوړه بس دی راغی او
پاڼې چې کله وزیر جوړ کړ دلې ورکړه دی لړ خو وزیر ته وی چې ته لړ شي تاسو سو وینه ماته به وای خو نن شهزادګۍ سره خوله ګډه کا دوته بس ټیک ده وای دی راغیو چې شهزادګۍ له پیدا خپل کې برابرونه وته وی صحیح دی وته وی او صحیح دی خو شهزادګۍ وته وی چې دا څه کار وکړه چې ته شپې رسول ته بیلې تراشه یو دوه خبرې سره کومه دته دا وي ډیر وته ده نو چې ډیر هغه وزیر وته چې څه چلو شوی نور خو سونه خو چې کله راوتم د شهزادګۍ ماته وی چې د شپېلا دا سونه تبېلې تراشه وی ټیک شو وی الته چې مجل شي چې صحیح نو ماته بال غوړې پورا وی هغه ته بس एकदम هغه رسول زما کار دی چې شپه شي ته پوښه زما کار بده دا سونه تبېلا وا ایګ بلا سونه ولاړو وزیر یا څوکیدار سره صلاح کړی د یار سره خو دې په طریقه وردان نه کو دته چې کوم ځای شهزادګۍ خولو دی هغه کې ناشته ده په خوا چې بد شپه تاسو نیمه له خلکو به یو پار شو دو پار شو درې پار شو چې دو پار تیر شونو شهزادګۍ راوتله چې راوتله دی ودو او شپه یې خوا او د شپه د نیمه نه وړېدل چې څنګه لکه دو پار تیر شو د نیمه نه وړېدل نو چې وړېدل نو دله خوب ورغه دی ود شو سړځم په مخه غستم د شهزادګۍ چې رااله وی قتل چې دی ودل نه غو سره خوا کې بلورې کې خو دی او بیا ته نه لړدا چې لاړه نو بای دې چې راویښ شوی قتل نو بلورې پرتی دي نو د بس یار پړو خړل چې چالو شو چې دی راغی وزیر وته څنګه چالو شو وزیر ته بای وزیر وی او کار شو زه خو چې وی خو ما خوش په خو نیمه شپې نه خپاوله د ماستر کې ورله او بیا راویښ شوم एकदम نو قتل نو د ما خوا کې بلورې پرتی نور سن نو ویخه وی بس هغه وی چې تلا وړو کې او بلورې کاوه تر دې خبرو نه ته خوبونه کې وته نن بیا بس کوم دا څه چې بیا کله چانس راشي یره بیا ابه په خپل سوال جواب رااله وزیر ته چیرې شهادت ته و چې هغه وی چې یا د درې شپې به تیر شي یا یو شپه چیرې شهادت ته هغه استاد ته وای چې بیا رسول ته بیل تر شهادتګۍ سره کار دی دوته بس ټیک ده بیا وته وی بای ته باندې دی خو نن بم چې سوشي ماته به وته بیغمه شه بای دې چراغ او شپه بیا د نیمه وړېدل داسې بانګونو ته وخت نږدې ونه د بیا سترګې ورالې او دغه ټیم شهزادګۍ راووتله چې راله دې ودول د سره ډانډه پانډوس کې خودله هاته نه لړله چې لاړه نو زه خو د نیمه شپې نه وړېدل او ویخه خو تیر کړو شهزادګۍ په پوښي و دې ډانډه پانډوس کې هوته لاړه چې سار راغو وزیر وته څنګه چلو شو یاره بیګا خو بیا ډېر نا وخت پورې وی خو مو دا غټ ټیم نم تر نا وخت خو زه په پتا پونه شم د شم چې را پاسم ډانډه پانډوس په هغه وی چې اوس خو لک تکړه شوی ډانډه پانډوس کول شي ډانډه په بلورونه وته اوس وی ډانډه پانډوس کول شي وته کاپره چې نه ده وی اوس بس کومه وی اوس چې بیا اطلاع راشي بیا به ګورو وی ښه بای بیا سره د پاس اطلاع شو چې شهزادګۍ وی چې او استاد دې بیا راشي چې دې لاړ نو چې دې ته نو وزیر وایي چې راته سره ټریک وکړي خو ځل ته خوب لږه ود کیږي وراشي ټریک وسره کوته دا څه کار کو شهزادګۍ به غوخه خورو او سره کو به او غسر کړي غوخه به خو چې وجود دې ګرم شپه یې چې تل خوب نه درځي دواړه بلند دا کو دغه نه پس پزوي بس ټیک ده د چې غوخه راوړه شهزادګۍ د ما سره پرې کوي چې کله پرې کوم دلته غوته داسې پرې کړه چې غوته ولا پرې کړه نو دوته نو خو ویني راته دوته ورکه شابه ورکه کپړه پکې مالګه کې خو دا غوته نه ولا تاو کړه او غوته لکه کوتل چې روټه ته خوړې شو هغه مالګه سوځو سویلی کوله ادار چې لړل سوته بیره ته بوتل دې ټوله شپه ناسته بس هغه غوته سوي کې غوته سنډیرو او ویخ دې شهزادګۍ درنداري منداري کړی چې سړی خلونو دکیږي نه څه چل دی رااله ولا چې رااله کې ناسته وته دا لاس ولې سنډې ودا مې غوته خوښ شوی دا هغه په پوښوا ویل چې غوته را پرانسه پاګه مال غوته دا راته وایا چې ته خپل دوره استاد نه استاد دې څوک دی چې تا ته را چلو لخي ته خپل دوره دغه نه دور ته کیسه کړه چې خو هغه ځنه زم شهزاده ما او ته شهزادګۍ هغه شهزاده ما چې په سمندر کې ماته لیدلې وي هغه ته زمان در باندې شک راته زم ماته پته و چې تا زمانه کله نه په غسته په لومبر ماته تا لاس تو کتل ما ته استاد نه دا استاد دې بل لکه چې استاد نه ماته پته و چې تا نه لاس را پیدل خدا راته وایا یو زه دا پس راوته مزیم وزیر دې سره
زه د پلانکي باچا زوی یم شهزاده یم او ته هم د باچا لورې زه چې په هر قیمت نو یا ما سره دغسې وځه او یا ماته یو لار وښیه چې زه تا ته ورسم. هغې ورته بل لار دا ده چې هر څه زما کار دی خو ته صرف د خپل پلار د باچایۍ نه به کسان راوله چې زما پلار ته نور کار دی شوی دی. بس زه هم د باچا لور یم او ته هم د باچا زوی بس موږ خامخا باچیان یو بل سره دغه کوو. بس ټیک ده. دی چې راغی بس وزیر ته یې کار وشوي دغسې کیسه روي. بس سمه ده. وزیر باچا ته سوال جواب وکړو چې سره ستا کسان او مال او بس راځه شهزاده کوهیدن ده. بس خلک راغی او بس نیمجان باچا کړی وله کوهیدن وکړله او جنۍ ورته بس حواله کړله. اوس یو خبره ده دغه ښه ملګرو اوس د کیسې په آخره کې زموږ یو چینل دی KPH Vines دا چې کوم دی نو لاندې دغه ورکړی دا چې کوم دی لایک کړئ او دا وګورئ لینک ورکړئ.